السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د ایډوب افټر افیکټ شپږمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د ایډوب افټر افیکټ ځینې مهم ټولز چې په راتلونکي کې زموږ ډېر په کار راځي پر هغه باندې کار کوو. هغه زه تاسو ته یو تشریح کوم چې څه دنده لري او څه لپاره پکارېږي. نو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ او کوشش وکړئ ویډیوګانې آنلاین وګورئ. زما ځینې ویډیوګانې د 30 یا 40 کسانو په اوله ورځ کې کتلې وي، خو د هر کس ایوریج چې وګورو نو هر کس 1 دقیقه یا 1.5 دقیقه هغه ویډیو کتلې وي. که تاسې هغه ډاونلوډوئ او یې هم نه ګورئ نو کوشش کوئ چې کله ویډیو لګوئ پورې وګورئ، چې نه ګورئ مې لګوئ، او چې ډاونلوډوئ نو یو ځل یې خامخا وګورئ. نو ځو خپل درس شروع کوو. نو راځو خپل افټر افیکټ پروګرام به خلاص کړئ، سافټویر به خلاص کړئ. دلته ما تیار یو کمپوزیشن جوړ کړی دی. نو هر څه نه وړاندې زه راځم لومړی یوه ویډیو راولم دلته تر څو موږ هغه ته په کتلو سره کار وکړو. مثال زه دا ویډیو راخلم دلته ډراپ کوم. ویډیو سره زه یو عکس هم راوړم، دغه لوګو ته زه راخلم، دا د عکس د پاسه ډراپ کوم تر څو دلته موږ سره شو شي. تر هر څه وړاندې دا موږ سره هغه ټول بار دی چې دې کې موږ سره یو څه مهم ټولز دي چې هغه زموږ ډېر زیات په کارېږي. لومړی چې کوم موږ سره دی هغه سلیکشن ټول دی. سلیکشن ټول موږ د لایر یا د فوټیج او یا هم عکس وي ویډیو وي د هغه د سلیکشن لپاره استعمالوو. د دې په واسطه موږ کولی شو هغه سټریچ کو، وړوکی کو، غټ کړو. مختلف کارونه موږ کولی شو د سلیکشن ټول په واسطه وکړو. دا تاسې ګورئ موږ سره موږ کولی شو د سلیکشن ټول په واسطه دا وړوکی کو، کوچنی کو، یا یوې ساحې څخه بلې ساحې ته دا انتقال کړو. که چېرته دا سلیکشن ټول موږ سره نه وی نو موږ بیا مجبور وو چې دلته د دغې لایر پراپرټیز ته راتلو، دلته بیا ټرانسفارم ته راتلو او له دې ساحې څخه د دې پوزیشن موږ بدلو را بدلو. خو موږ سره سلیکشن ټول شته نو چې کله موږ دا انتخاب کړو شارټکټ وي دا به ستاسو ډېر زیات په کار راځي. دا به راواخلئ او د دې په واسطه تاسو کولی شئ هغه کوم ابجکټ چې ستاسو وي یا کوم فوټیج وي هغه له یو ساحې څخه بل ساحې ته ویوسئ او یا هم سایز کم و زیات کړئ. کله چې سایز کم و زیات کوئ که غواړئ چې په خپل حالت پاتې شي، یعنې د دې ایکسپیکټ کوم ریشیو چې د هغه کم و زیات نشي، یعنې هایټ او ویټ دواړه په یو اندازه وي، نو تاسې به ورسره شفټ کلیک نیسئ. کله چې کیبورډ کې تاسو شفټ کلیک کړئ نو بیا تاسې چې کله دغه شکل کموئ یا ډیروئ نو په دواړو خواو ته په کتلو سره کمیږي او ډیریږي. نو د سلیکشن ټول په واسطه موږ کولی شو کوم شکل وي موږ سره، کوم ابجکټ وي هغه موږ انتخاب کړو، په یو ساحې څخه بل ساحې ته انتقال کړو، یا هم سایز کم و زیات کړو. نو زه دا راخلم او دلته ډراپ کوم. همدا ډول بل موږ سره هینډ دی. هینډ هم موږ کولی شو د خپل فوټیج د کتلو لپاره استعمال کړو. سلیکشن ټول کې څه وي چې کله موږ فوټیج انتخابو نو موږ سره فوټیج یا کوم ویډیو چې وي هغه یو ساحې څخه بل ساحې ته ځي یا وروسته او مخکې کېږي. خو د هینډ په واسطه موږ کولی شو پوره د کمپوزیشن له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړو. تاسو ګورئ موږ د هینډ په واسطه کولی شو پوره کمپوزیشن له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړو. دا هله زموږ په کار راځي چې کله موږ غټ پروجیکټ باندې کار کوو او زومین څخه استفاده کوو. ما سره ماوس دی چې کله ماوس کې سکرول بار تاو کړئ نو تاسو سره به دا ویډیو زومین کېږي، او چې بیرته سکرول بار ښکته کړئ نو دا تاسو سره بیرته زوم آوټ کېږي. مثال که تاسو ویډیو ډېر زوم کړی وي نو تاسو کولی شئ د هینډ په واسطه هغه یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړئ یا هغه ساحه راواړئ کوم ځای کې چې تاسې کار کوئ. دا ستاسې د ویډیو باندې اثر نه غورځوي، صرف تاسو سره پوره کمپوزیشن د دې له خاطره چې په صحیح توګه سره هغه وکتلی شئ له هغه لپاره استعمالیږي. بل موږ سره زوم دی. تاسو کولی شئ د زوم ټول په واسطه یوه ساحه زوم کړئ. شارټکټ یې زیډ دی موږ سره. همدا ډول که تاسو سره ماوس موجود وي نو د ماوس په واسطه هم کولی شئ دا زوم ان کړئ. که چېرته کیبورډ کې ورته الټ بټن ونیسئ نو بیا تاسو سره ګورئ ماینس علامه راځي، بیا چې کله کلیک کوئ نو بیرته زوم آوټ کېږي، او که ساده کلیک کوئ نو تاسو سره زوم ان کېږي. همدا ډول موږ سره بل روټیشن دی. روټیشن په واسطه موږ کولی شو خپل عکس وي، ویډیو وي، هر څه چې وي هغه روټیټ کړو. مثال زه غواړم دا کوم زما کوم پکچر چې دی دا کوم ویډیو چې ده دا روټیټ کړم، نو زه راځم روټیشن راخلم. اوس چې هر طرف ته وغواړم موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره دا فوټیج روټیټ کړو. نو د روټیشن له کوم ټول چې دی موږ سره د هغه په واسطه موږ کولی شو دا روټیټ کړو. بل موږ سره یونیفاید کیمرا ده. دا دونه نه استعمالو. راځو اینکر پوینټ ته.
انکر پوینټ باندې به تفصیلي کار هم کوو، خو دلته تاسو سره لږ تشریح در کوم. انکر پوینټ دغه ته ویل کېږي، دغه علامه چې تاسو ښکاري دې ته وایي انکر پوینټ. زموږ اکثر ټول انیمیشن چې دی هغه دې ته په کتلو سره اجرا کېږي. مثال که چېرته زه اوس راشم او سلیکشن ټول راواخلم، د دغه عکس سټرچ کوم، نو تاسې ګوره چې انکر پوینټ ته په کتلو سره په نظر کې نیولو سره دا سټرچ کېږي. یعنې اوس موږ سره انکر پوینټ سنټر کې دی، نو زموږ دغه فوټیج د سنټر څخه سټرچ کېږي یا راټولیږي. خو که چېرته موږ راشو دلته انکر پوینټ باندې دلته کلیک کړو او د خپل انکر پوینټ له دې ساحې څخه بل ساحې ته انتقال کړو، یعنې د دې ټول په واسطه موږ کولی شو د خپل انکر پوینټ هغه پوزیشن بدل کړو، کوم ځای کې چې موږ غواړو هلته یې ویسو. نو کله چې دلته راولو او راشو سلیکشن ته، کله چې اوس موږ غواړو د دې دا سټرچ کړو، نو تاسې ګورئ چې هماغه انکر پوینټ چې کوم ځای کې موجود دی هغه ته په کتلو سره دا سټرچ کېږي. همدا ډول که چېرته دې ته موږ روټیشن ورکوو، نو چېرته چې موږ سره انکر پوینټ د هغه په نظر کې نیولو سره دا موږ سره روټیټ کېږي. دا موږ ته انیمیشن کې ډېر زیات په کار راځي چې بیا موږ کولی هلته په تفصیلي ډول پر دې باندې کار کوو. که چېرته تاسې کیبورډ کې کنټرول بټن پرس ونیسئ او په انکر پوینټ دلته چې کوم ټول دی موږ سره په دې ډبل کلیک کړئ، نو ستاسو انکر پوینټ به بیخي د فوټیج هغه سنټر ته راځي. خپل کیبورډ کې به کنټرول پرس نیسئ او په دې باندې به ډبل کلیک کوئ. له دې نه وروسته موږ سره ریکټنګل ټول دا موږ د شیپ د ډرا کولو لپاره او یا هم د ماسک د جوړولو لپاره استعمالوو. ماسک باندې هم موږ تفصیلي کار کوو، هغه مخکې ویډیوګانو کې راځي. که چېرته دومره صرف تاسو ته وایم، که چېرته دلته کوم لیر انتخاب یا کوم فوټیج انتخاب یو تاسو دلته راشئ شیپ رسموئ، نو دا به موږ سره شیپ نه رسمیږي بلکې دا به موږ سره ماسک رسمیږي. خو که چېرته تاسو دلته کوم فوټیج نوي انتخاب کړئ، مثال دلته کلیک کوم، زما سلیکشن دې ځینې ختم شو. اوس چې راشو موږ کولی شو د دې په واسطه ځان ته یو شکل ډرا کړو یا رسم کړو. که چېرته ماوس راولئ دلته او لږ کلیک ونیسئ، نو دلته موږ سره نور شکلونه هم شته. راونډ ریکټنګل دی، الیپس دی، موږ سره همدغسې نور شکلونه هم شته. تاسو کولی شئ مثال د غواړم سرکل ډرا کړم، نو سرکل راخلم، زه کولی شم سرکل ډرا کړم. که غواړئ چې اوږدوالی او جګوالی دواړه یعنې ویټ او هیډ په خپل حال وي، کم زیات نه شي، نو بیا تاسو به کیبورډ کې شفټ بټن نیسئ او دا به تاسې ډرا کوئ، نو دا به بیخي په صحیح طریقې سره تاسو سره ډرا کېږي. همدا ډول که تاسې ریکټنګل هم ډرا کوئ، نو ریکټنګل به انتخاب کړئ او خپل کیبورډ کې به شفټ علامه نیسئ، نو تاسو سره به سکویر شکل کې یا مربع شکل کې شکل ډرا کېږي. د دې موږ سره یو څه پراپرټیانې دي. مثال ما دا ریکټنګل ډرا کړو، موږ کولی شو دې کې څه چینجز راولو. مثال که زه غواړم دې ته کلر ورکړم، نو دلته راځم، دلته کلیک کوم، هر کلر چې زه غواړم کولی شم دې ته ورکړم. همدا ډول که غواړم دې له سټروک ورکړم یعنې آوټلاین ورکړم، نو زه دا انتخابوم، دلته آوټلاین ته راځم، مثال کوم رنګ آوټلاین ورکړم، زه ورته وایم سور. پیړوالی څونه وي، نو دې نه کولی شئ تاسې هغه ته پیړوالی ورکړئ. د دې په واسطه تاسې کولی شئ پیړوالی ورکړئ. خو که چېرته تاسې غواړئ چې دغه رنګ تاسې ورکړئ دا بیخي ترې لرې کړئ، نو بیا ته دې ځای کې تاسو سره کوم اپشن نشته چې د هغه لرې کړئ. د هغه لپاره به تاسې دلته چې موږ سره فل لیکلی په دې به کلیک کړئ او دلته موږ سره نور اپشنونه دي چې موږ لینیر ګریډینټس دی، همدغسې ریډیل دی، موږ سره تاسو بل ته نن انتخاب کړئ او اوکې باندې به کلیک کړئ، کلر تاسو سره ختمیږي. همدا ډول که سټروک کې ختمول غواړئ، نو بیا تاسو راځئ دلته سټروک باندې به کلیک کوئ او دلته به نن انتخابوئ او اوکې باندې کلیک کړئ، نو تاسو سره به هغه سټروک ختمیږي او شکل به تاسو سره کوم آوټلاین چې دی او کوم فیل چې دی هغه به موږ سره ختم شي. بل موږ سره پن ټول دی. د پن ټول په واسطه هم موږ کولی شو مختلف شکلونه ډرا کړو. که تاسې فوټوشاپ استعمال کړی وي یا کورل ډرا استعمال کړی وي او یا هم تاسې السټریټر استعمال کړی، نو تاسو پوهېږئ چې موږ سره پن ټول څه لپاره استعمالیږي. د دې په واسطه هم موږ کولی شو شکلونه رسم کړو، موږ کولی شو ماسک جوړ کړو، موږ کولی شو هر څه چې وغواړو د دې په واسطه موږ کولی شو رسم کړو. دا د دې له خاطره دی چې دا بیخي موږ سره په فری ډول کار کوي، یعنې دا یو منظم شکل نه دی لکه څنګه چې موږ سره ریکټنګل دی او الیپس دی یا نور دي. موږ سره دا فری ډول دی، هر رقم چې تاسو غواړئ کولی شئ په واسطه دا ډرا کړئ او ترتیبات پکې وکړئ، په خپل سیسټم سره دا استعمال کړئ. دې کې نور اپشنونه هم شته موږ سره. ایډ ورټکس دی موږ سره نور دي، په دې باندې به بیا موږ کار کوو. بل موږ سره ټکس دی، که تاسې لیکل کول غواړئ نو کولی شئ دې ځین ته ټکس کلیک کړئ او دلته یو کلیک وکړئ، له هغه نور تاسو کولی شئ دلته خپل لیکل وکړئ. مثال زه ورته لیکم یوه ایس ټک. کله چې تاسو لیکل وکړئ له هغه نه وروسته به ورته سلیکشن انتخاب کړئ. دې ځای نه کولی شئ تاسې خپل هغه لیکلو ته سټایلونه ورکړئ. مثال که تاسې رنګ بدلول غواړئ نو دې نه کولی شئ هغه ته رنګ ورکړئ. که تاسې غواړئ چې دا بولډ کړئ، وبخښئ زما کیبورډ کې کیپس لاک آن دی، همیشه یاد ساتئ چې کله تاسې افټر افیکټ کې کار کوئ او تاسو سره کیپس لاک آن وي او تاسو کوم چینجز راولئ هغه نه اپلای کېږي. نو دلته ګوره تاسې لیکلی ریفریش ډسیبلډ،
نو کیپس لاک چې بیرته آف کړئ نو تاسو سره به هغه چینجز اپلای کیږي دې ځنه کولای شئ تاسو ورته فند بدل کړئ دې ساحې سره به پوره تاسو بلد یې ځکه دا ډیرو پروګرامونو کې شته موږ سره لکه ایم اس ورډ کې هم شته موږ سره ایکسل کې هم شته کورل ډرا کې فوټوشاپ کې دا موږ سره شته دې سره به تاسو بلد یې دې ځنه تاسو کولای شئ ورته فند غټ کړئ وړوکی کړئ دا موږ سره د فند لپاره دی همدا ډول موږ سره مختلف سټایلونه شته له دې نه علاوه تاسو کولای شئ دلته سلیکشن ټول باندې هم د دې کوم سایز چې دی هغه کم زیات کړئ نو دلته موږ سره مختلف د ټیکسټ ته په کتو سره مختلف سیټینګونه تاسو کولای شئ رنګونه ولا بدل کړئ د ورډز تر ورډز تاسو کولای شئ دلته سپیس ورکړئ همداسې سنټر ته راوستل غواړئ د خلاص ته چپ لاسه دا تاسو به ورسره بلد یې کنې نو تاسو کولای شئ دلته خپله دا تجربه کړئ دونه سخت نه دی بل موږ سره چې دی برش دی دا فلحال پرېږدو همدا ډول موږ سره کلون دی دا هم پرېږدو اریزر هم پرېږدو روټو برش او موږ سره پپیټ پوزیشن چې دی دا دوه مهم موضوعات دي چې په دې باندې به موږ په بیلو ویډیوګانو کې کار کوو دا به تاسو ته تشریح کوو نو دا موږ سره افټر افیکټ کې هغه مهم ټولز دي چې ډیر زیات استعمالیږي او موږ یې په خپل انیمیشن کې او په خپل ویډیوګانو کې ته کار اخلو په بل ویډیو کې له نوي موضوع سره چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې ساتئ د خدای په امان